په مصر کې یو کس و د ډېر وخت نه په جومات کې اوسېدو اذانونه یې به کول او په جمع سره به لمونځ کولو یو ورځ دی د جومات د منارې د پاسو د اذان ویلو لپاره د دغه جومات سره نږدې د عیسایي یو کور و او په دغه کور کې د عیسایي یو لور وه کله چې دغه بزرګ اذان شروع کړو نو د اذان په دوران کې د دغه سړي نظر د دغه عیسایي په لور باندې ولګېد او د هغې حسن او جمال په ده باندې ډېر غټ اثر د اذان په ځای باندې پرېښودلو انیغ راغی د عیسایي کور ته هغه جینۍ ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده ته څنګه راغلې دې سړي ورته وویل چې ستا حسن او جمال په ما باندې ډېر غټ اثر کړی دی حالانکې زه ستا خپلولو دپاره راغلی یم هغه جینۍ ورته وویل چې یاره ته خو مسلمان یې او زه خو عیسایي مذهب والا یم نو زما ستا نکاح به څنګه وشي ما خو پلار تا له هېڅکله نه درکوي دغې سړي ورته وویل چې زه هم خپل دا اسلامي مذهب پرېږدم او عیسایي مذهب قبلوم دغې بدبخته د یوې جینۍ نکاح په خاطر باندې خپل اسلامي مذهب یې پرېښودلو او عیسایي مذهب یې قبول کړو تر اوسه د دې نکاح شوې هم نه وه دغه سړی په دغه عیسایي په کور کې اوسېدو یو ورځ دی پالکیم ته تخطل خپل اوښې د لاندې را وغورځېدو سټې ماټ هم په هغه ځای کې مردار وشو اسلام او دین ورنه هم لاړ او د جینۍ سره نکاح هم وشو زما عزتمندو د ډېرو غټو غټو خلکو د بعضې اعمالو په وجه اخره خاتمه خرابه شوې ده لہذا انسان ته په دې باندې دوکه کېدل نه دي پکار چې یاره زه مسلمان یم او زما دل جنت ته یقیني دی که زه څه نیک عمل نه کوم نو خیر دی زما عزتمندو دا د شیطان عظیمه دوکه ده د انسان ازلی دشمن شیطان همیشه دا کوشش کوي چې په څه ناسې طریقې سره د انسان ګمراه کړي او د دې عظیم نعمت د ایمان نه محروم کړي او په آخري وخت کې شیطان ډېر زور لګوي چې دا مسلمان د ځان سره د ایمان قبر ته یونسي تر دې چې شیطان د ډېرو نیکانو صالحانو ګمراه کولو کوشش کړی خو الله رب العزت هغوی په خپل فضل سره محفوظ ساتلی دي امام رازي رحمه الله دا ډېر لوی جید او فلسفي عالم تېر شوی دی کله چې د ده د ژوند اخري وخت شو یعنې مرګ ته نږدې شو شیطان ورته مخې ته راغی او ورته ویې ویلو ای امام رازي ته خو عدم آخرت طرف ته روان یې ستا به د الله سره ملاقات کېږي خو دا راته ووایه د څه شی د ځان سره وړې امام رازي رحمه الله ورته وویل زه د ځان سره کلمه طیبه وړم او د دې کلمې ویونکي سره الله رب العزت د جنت او د مغفرت وعده کړې ده شیطان ورته وویل ای امام رازي ته خو د توحید قایل یې خو دا راته ووایه چې ستا څه په دې باندې څه دلیل شته او که نه امام رازي رحمه الله فلسفي عالم ټول عمر یې په عقایدو په موضوع باندې بحثونه کړي وو د هغه سره دلیل څه کمی نه د شیطان ته د الله تعالی په وحدانیت باندې
یو دلیل عقلی ذکر کو شیطان په دې باندې رد وکړو چې ستا په دې دلیل باندې فلانه اعتراض راځي لحاظ ستا دا دلیل باطل امام رازي رحمه الله د الله تعالی په وحدانیت باندې دویم دلیل بیان کړو شیطان هم په هغې باندې اعتراض وکړو تر دې چې دا سلسله شروع وه تر دې چې امام رازي رحمه الله د الله تعالی په وحدانیت باندې سل دلیل پیش کړو او شیطان په هر دلیل باندې څنګه اعتراض وکولو هغه به ختمولو د امام رازي رحمه الله اخیری وخت دی ټول دلیل ورسره ختم شو ډېر زیات پریشان شو په دې وخت کې الله رب العزت په دې باندې خپل خصوصي رحم وکړو د ده یو استاد و نجم الدین کبرا رحمه الله الله رب العزت د هغه صورت ورته رامخې ته وکړو او ورته ویې ویل ای امام رازي دا شیطان دی دې شیطان ته ووایه چې زه الله تعالی بغیر د دلیل نه یو منم ځکه شیطان خو په هر دلیل باندې څه نه څه اعتراض کوي هغه ختموي امام رازي رحمه الله شیطان ته وویل چې زه الله بغیر د څه دلیل نه یو منم نو په دې جواب اورېدلو سره شیطان بې جوابه شو او د ده نه لاړ او په دې وخت کې امام رازي رحمه الله وفات شو زما عزتمنو عرض مې دا کو چې شیطان دا کوشش کوي د شیطان د جال نه عالم خلاصېدل نه جاهل هر چا د پوښتنه د رنګ کې روان دي او وسوسې اچي عبدالقادر جیلاني رحمه الله دا ډېر لوی عالم تېر شوی دی د اخري وخت کې ځنګل دپاره سیر ته ووتو د په ځنګل کې ناڅاپه څه رڼا ولیده او د هغې رڼا نه اواز راغی چې عبدالقادر جیلاني د ستا رب خبرې کومه دا د دین دپاره ډېر مشقتونه تکلیفونه دي برداشت کړي دي ما تا د نن نه بس موږ معاف کړو ته هېڅ عبادت مه کوه ستا نه به هېڅ تپوس نه کېږي امام رازي رحمه الله چې دا خبره واورېدله نو فورا وویل لا حول ولا قوة الا بالله او ورته وویل ای ابلیسه ورک شه شیطانه چې کله الله رب العزت خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي حتی یأتیک الیقین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ته د خپل رب عبادت تر هغه وخته پورې کوه تر څو پورې چې تا ته یقین د مرګ نه راغلی نو چې کله الله رب العزت خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ته آخري وخت پورې زما عبادت کوه نو زه ناسوک یم چې ما ته عبادت معاف کړي شیطان خپل انداز بدل کړ دوباره آواز راغی ای عبدالقادر جیلاني های افسوس ته زما نه نن خپل علم بچ کړې ځکه ستا په شانتې اولیاء ابدال او بزرګان ما په آخري عمر کې ګمراه کړي دي ته نن زما نه خپل علم بچ کړې که چېرې ته عالم نه وې نو ته به هم په هغو مناشو کسانو کې شامل وې امام رازي رحمه الله چې دا خبره واورېدله نو فورا وویل لا حول ولا قوة الا بالله ای شیطان ورک شه دا ستا دویمه حمله چې په ما باندې کوي زه ستا نه خپل علم نیم بچ کړی بلکې زه ستا نه الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره بچ کړم که چېرې زما سره د الله تعالی توفیق نه وی نو زه به هم ګمراه شوو کسانو کې شامل کړم نو زما عزتمنو تاسو واورېدو چې شیطان نه عالم پرېږدي نه جاهل پرېږدي خو د شیطان کوشش دا دی
چې په سره سه طریقې سره دا مسلمان گمراه کړي او د دې عظیم نعمت د ایمان نه محروم کړي. نو زمای عزت مند حالس پیدا کو چې انسان را په خپل اعمال باندې خاویر کېدل نه دی پکار، بلکې همیشه په سره کې د الله تعالی نه یره پکار ده او د خپل ځان لپاره د اخیری خاتمه کېدو دعا پکار ده. ځکه اصل اعتبار اخیری خاتمه ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالخواتیم، د عملونو د مقبولیت دارالمدار دا په اخیری انجام باندې دی. الله رب العزت دې زموږ د ټول مسلمانانو خیر خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.